رونو یو دی کې چې د حق اواز کیږي که نه، کم دی کې د بدعاتو رد کیږي نن زمانه کې. نو بعد غریبانان چې خبر نه وي هغوی دا استاجي پکې لی نوی راووتو، دا پکې نوی خبرې کوي. او چونکې د بدعاتو رد چې کیږي غریبانان خبر نه وي چې دا موږ څه کې لګیا یو. او مولانا صاحب چې د بدعاتو رد کوي دا پکې لا نوی راغو، نو د هغه خلاف یقینا چې خلک به خبرې کوي وایي پخواني خلک داسې او داسې، دا پکې نوی راووتو. عتبه ابن ربیعه لوڼه وې نو ډېرې ښایسته وې. ده به دا وی کو پیغمبر علیه السلام مبارک به یادولو، وی کو دی د لا اله الا الله اعلان پرېږدي نو یې زه وله دا خپله لور ورکوم. ګوره لالچ پخوانه خلکو به دغه کولو ښه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل دي د دې امت په باره کې لکل امت د هر امت دپاره فتنه ده او زما د امت دپاره فتنه المال والنساء، یو مال ده او بل ښځې دي. کرام رحمه الله فرمایي وایي کله نه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تبلیغ حق شروع کو او د حق بیان آواز وکړو، نو د مکې مکرمې مشرکان راپاسېدل او خپلو کې غټې غټې مشورې شروع کړې او حربې شروع کړې چې یاره دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ده ملګري به د دې نه څنګه منې کوو. رونو یو دی کې چې د حق اواز کیږي که نه، کم دی کې د بدعاتو رد کیږي نن زمانه کې. نو بعد غریبانان چې خبر نه وي هغوی دا استاجي پکې لی نوی راووتو، دا پکې نوی خبرې کوي. او چونکې د بدعاتو رد چې کیږي غریبانان خبر نه وي چې دا موږ څه کې لګیا یو. او مولانا صاحب چې د بدعاتو رد کوي دا پکې لا نوی راغو، نو د هغه خلاف یقینا چې خلک به خبرې کوي وایي پخواني خلک داسې او داسې، دا پکې نوی راووتو. نه، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی ملګري چې کله پیدا شول نو کافران د هغوی خلاف راووتل او مشورې شروع کړې چې دا محمد عربي صلی الله علیه وسلم به څنګه د دې کار نه بندو. تر دې پورې چې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل. ما نن هم دا بیان کړی جمعه کې چې مسلمان یقینا مؤمن وي نو دا به د جنت ته حصول لپاره ګوره ډېر تکالیف برداشت کوي. حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ هغه به امیہ بن خلف هغه ظالم به په سروټ کو باندې او په تودو شګو باندې اچولو او دا به ورته وي چې ته د یو الله جل شانه اواز کوي د دې نه واوړه. هغه به وي الله احد احد احد، الله جل شانه یو ده، الله جل شانه یو ده، الله جل شانه یو ده. امدا احد आवाज به کولو، د یو الله جل شانه د وحدانیت اقرار به کولو. او حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها مبارکه د دې اسلام او د توحید د عقیدې د وجې نه جام شهادت نوش کړو، دیو الله جل شانه اقرار کولو. پیغمبر علیہ السلام مبارک په ورته فرمایل وی تاسو صبر کوئ تاسو له جنت ته، دا کم تکالیف چې رسی تاسو ته تاسو له په دې باندې جنت ته. او دې پورې چې د پیغمبر علیہ السلام مبارک ملګری
تر 3 کالو پورې نظر بندو. قسم د دا ګوره یوازې د پخلی یم ښه 3 کالو پورې. شعب ابي طالب کې پیر ذوالفقار نقشبندي صاحب لیکي خطبات فقیر کې چې 2 کاله پورې وو او دی ته د خوراک تکلیف د څښاک تکلیف ماشومانان به ژړېدل د لوږې نه لیکن دین اسلام یې ګوره نه پرېښولو او هر طرف ته بایکاټ اعلانو چې بایکاټ وکړئ د مسلمانانو سره نه به وله د خوراک څه ورکوئ نه به ورسره تعلقات شړئ بایکاټ یې کړی او دا یې وی د لا اله الا الله تبلیغ به پرېږدئ هله به در سره تعلق کوو. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک چې مبارک صحابي د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه یو بهادر صحابي ده یو مجاهد یو نډر او یو صفای سالار د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم لیکن د هغه پلارو ولید ابن مغیره او عتبه ابن ربیعه دا ولید ابن مغیره ډیر مالدار او دا براغو او د بداوی وی کو کم سړی د لا اله الا الله تبلیغ پریدي نوې زب ولا ډیر مال ورکم خدا دې دا پریدي او د مغیره ولید ابن مغیره د عتبه ابن ربیعه لونه وینا ډیر خسته وی د بداوی وی کو پیغمبر علیہ السلام مبارک به یادولو وی کو دی د لا اله الا الله اعلان پریدي نوې زه ولا د خپل لور ورکوم ګوره لالچ په خوانه خلکو به دغ کولو ښه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی د دې امت په باره کې لکل امت د هر امت لپاره فتنه ده او زما د امت لپاره فتنه المال والنساء یو مال ده او بل ښځې دي. پیغمبر علیه السلام مبارک چې دا خبرې واورېدې وی فرمایل وی زه نه د دولت په لالچ کې یم نه د ښځو په لالچ کې یم ګورئ ښه زه د الله جل شانه پیغمبر یم وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په فرمایل او زه به هغه پیغام رسوم چې کم د الله پاک جل شانه د طرف نه د زما جان پکې ولې لاړ نشي خپل مبارک ذات په یادولو. او بیا مشرکانو یو وفد راغو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او ورته درخواست یې وکړو وی صاحب صلح له راغلي یو وی تاسو چې کله نه لا اله الا الله اواز کړی ده نو وی کور کې جګړه راغلی ده ښه د خاوند سره په جنګ ده زوی د پلار سره په جنګ ده رور د رور پس سره په جنگ ده او تره د ماماس یو بل سره ټول ترونه داسې په جنگ دي ولې اهل ایمان والا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره او کم چې مشرکانو هغه به د پیغمبر علیه السلام مبارک خلاف نو کور کې یقینا چې به داسې حالاتو قسم در چا زړه ته چې د ایمان خوند نه نوته ده که نه هغه ګوره بیا څوک رشته دار نه پېژني ښه هغه به ایمان پیژني ایمان. وی صاحب داسې چل به وکړو چې تاسو به زما مونږه خدایانو ته وی د میا خدایانو ته به څه اواز کوئ او مونږ به ستا یو خدای پاک جل شانه ته اواز کوو نوې جګړه به څه شي وی ختمه شي او داسې به زندګي تیریږي. الله پاک جل شانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته او فرمایل قل او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم اندعو من دون الله آیا زه د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته آواز وکم کله وحاشا داسې نشي کیدی بلکې زه به د هماغې یو رب العالمین جل شانه طرف ته خلق را بلم چې زه پیدا کړی یم. پیغمبر علیه السلام مبارک په دا فرمه چې زه پیغمبر راستولی یم د هماغې یو الله جل شانه طرف ته به خلق را بلم. او تاسو چې کم شیان یادوئ
لات او منات او عزا او دا بوتان چې یادوي چې هغه خو نه چاته نفع ورکولی شي که آواز ورته وکړي قسم د کو ځان ځان نشي خوځولی کاڼي ماڼي دي او نه چاته نقصان رسولی شي ګورې که څوک ورته عبادت ونه کړي د غیر الله عبادت کول څه دي شرک ته که نه او که څوک د شرکیاتو نه خلق منې کوي او څوک په دې عقیدې کې اخته وي او دا وایي چې لکه مونږ دا وایو که نه د غیر الله نه امداد مه غواړه دا وایو که نه ولې ما او تا ته نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ګوره د الله پاک جل شانه نه ګوره امداد غواړه بل چا نه امداد نه غواړي او د الله پاک جل شانه عبادت کوه د خدای پاک جل شانه نه علاوه د بل چا نه امداد نه غواړي بیا وایي دا استاد جي پکې نوي خبرې کوي قسم دا توحید ده دا د توحید عقیده ده چې د خدای پاک جل شانه صفات خاصه هغه ته غیر الله ته ورکوي نو دې باندې خدای پاک جل شانه خفه کیږي د خدای پاک جل شانه صفت خاصه لکه زبې ورکول له چا کار ده الله لور ورکول له چا کار ده د الله جل شانه او ته د الله پاک جل شانه په دې باندې بل چاته آواز کوي ته د الله پاک جل شانه په دې باندې د بل چا نه غواړې دې باندې خدای پاک جل شانه خفه کیږي او دې ته زوت د دې نه نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک منی کړیو چې امتی تو ګوره چې امداد غواړې نو د خدای پاک جل شانه نه وغواړه او کله چې امداد غواړې نو د خدای پاک جل شانه ته آواز کوه بل چاته ونه کې بل چاته آواز ونه کې ګوره نو لہذا پیغمبر علیہ السلام مبارک لراغل وی سیب په داسې به کار وکړو چې څه به تاسو به زما خبره منئ زه به تاسو خبره منم خدای پاک جل شانه پیغمبر علیہ السلام مبارک ته طریقه او جواب دی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته اړخ نه وکړو قل او فرمایا اے زما حبیب صلی الله علیه وسلم اندعو من دون الله آیا زه د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته آواز وکم بل څوک راوبلم ما لا ينفعنا هغه څوک راوبلم چې هغه ګوره چاته نفع نشي رسولی ولا یضرنا او نه چاته ضرر رسولی شي ګوره کو زه د هغې عبادت ونه کم ونرد على اعقابنا او مونږ به ګوره بیا واپس شو په خپلو پوندو باندې علما کرام فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام مبارک بعد ملګری داسې وکړه چې اول ایمان نه وروړی خو بیا اهل ایمان شو بعد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم داسې وکړه چې ایمان یې مخکې نه وروړی بیا وروستې ایمان راوړو بیا کامل مؤمنان شول نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه او فرمایل چې داسې وفرمایا ونرد علی اعقابنا مونږ بیا دوباره واپس شو لکه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې مخکې د ایمان حالت کې نه او اوس ایمان راوړو نو آیا دا خبره بیا وکړو د خدای پاک جل شانه نه علاوه بل چاته آواز وکړو بیا هم هغې عقیدې ته لاړ شو ځکه پیغمبر مبارک خو معصوم وي هغه نه خو ګناه نه کیږي دا زموږ عقیده ده د اهل سنت والجماعت چې پیغمبر علیه السلام مبارک او هر مبارک پیغمبر پیدایشي طور موحد وي ګورې موحد وي د الله جل شانه د وحدانیت اقرار وي د هغې نه ګناه نه ده شوي او نه کیږي تېنه خو لیکن دا دلته کې چې دا نو دا د پیغمبر علیه السلام مبارک بعد ملګري چې هغوی مخکې ایمان نه وروړی او بیا ایمان راړو په ایمان کې مضبوطو نو دا وي موږ بیا دوباره خپل حالت ته لاړ شو ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله پس ته هغې نه چې موږ ته خدای پاک جل شانه هدایت وکړو موږ ته الله پاک جل شانه سمه لاره وښودله
نو لهذا د هغې نه دوباره بیا لاړ شو داسې نه کوو. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا خبرې خدای پاک جل شانه وکړي او پیغمبر علیه السلام مبارک دغه خلقو ته چې د مشورې دپاره راغلي وو د صلح دپاره راغلي وو دا خبرې وکړي وی کله وحاشا وی زه ګوره تاسو سره دا خبرې نه کوم زه به هماغه د یو الله پاک جل شانه طرف ته خلق رابلم. او داسې ورونو ګورئ هر حالت کې یو الله جل شانه ته خلق رابللی دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغې ملګرو. او ما او تا ته ګورې دا عقیده ښیلې ده چې ای پیغمبر علیه السلام مبارک چې ګورې بل چاته آواز ونه کړي غیر الله نه امداد ونه غواړي. ما او تعالی هم ګورې پکار دي ښه الحمدلله موږ مسلمانان یو که نه ټول الحمدلله ایمان ده په خدای پاک جل شانه باندې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې او په کومو باندې شیان په کومو باندې چې ایمان راوړل واجب دي زموږ په ټولو ایمان ده که نه خو لیکن د دې سره سره به ګورئ د عقیدې حفاظت کوي دې سره سره به د عقیدې حفاظت کوي بل چاته به ګورئ آواز نه کوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.